اصلی دین چې ده هغه قرآن او حدیث یا اقوال د ائمه مجتهدین دي یا اقوال د ائمه محدثین دي یا اقوال د فقهاو دي دینه سوا نور ټول من غلط خبر پرون معنا په یو مجلس کې چا تپوسو چې په نسوارو او 10 ماتيږي کنه او زپوی نوما چې هغه مولا چې فتوا ورکړي و چې په نسوارو او 10 ماتيږي ما سره ناس او داسې مجلس کرانه خلکو تپوسو نو ما ورته وی چې په نسوارو او 10 علاماتیږي کسړې بیوشش یا نسواری سړی نسوارا چولو سرا خلی وینا وکړه یا خلای پخوا او بتی وته اب پوکړې دي کدر پولې دی هغه ماته شوی نو بیا خو 10 ماتي او کدا نه شي نو بیا خو 10 نه ماتي ایو د خدای قمقل پکې پاسه ده وې ده هوی چې ماتيږي فتوا ور کړې نو ملکماتی کی دے بمام پوئی کی اخر دین خود یو ضابطه او د یو قانون نامه ده دا خود چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه ده ما بم پوئی بس ا غریبم غلې شو اډو جواب یې نو خبره دادا چې دې خبرو کې دین قانون دے قانون کی چی یو شے نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا پا باب دا دین کی اس حجت نہ دے دین عبارت تے دا سلور سیزوننا ادلہ دا شرع سلور آیات حدیث اجماع او قیاس دا سلور دلائل اول خبره به پایات کی کایات کې نو بیا به حدیث کی او که حدیث کې نو اجماع کې به اجماع کې نو بیا به قیاس قیاس سلورم دلیل دے د شرع او دې د پارم اصل موجود دے په حدیث یو صحابی پیغمبر لے گلو چال تتب فیصلے پتشی کے هغه ورته بکتاب الله زبال تدمل فیصلے د خدای په قران وفعل لم تجد که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته استا په سنتو بکو زما سنتو کې پیدا نکړه بیا ورته اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکې زما او ستا رای دواړو برابر بیا به اجتهاد اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري اجتهاد و هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد وي هغه په مقام د اجتهاد کې خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه یا لکه زمون په دین کې پلانې کارواله کې پلانی پیر ویلی نه د پیر قول قانون نه دی د بزرگ قول قانون نه دی قانون موجود دی نو بیا د بل چا قول قانون نشي دا یاد لرئ آدم علیہ الصلوۃ والسلام
کافی موده په جنت کې زکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړه بیا قران وایي چې دی دوړو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما تو استا بیبي دی په دې جنت کې اوسېږي خوري اوس کوي چې چاته مرزا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دی بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي معلومی کی دا چې سکافي وخت دوی په جنت کې اوس بوټي څه شی او دی کې دایمه او اختلاف څو کوئی څه بوټي او څو کوئی څه بوټي او بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانا نیمه آدم علیہ السلام خوړه او نیمه بیبي حوا وخوړه اوس وی خوړه ولې ځکه چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړ دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیہ السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو نو د په قسم اعتبار وکړو او یا دا خبره چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري ځکه دا قران ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور دې دوړو ته قسم وخورو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی یې دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباسي دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا نو الله ورته فرمایل چې اوځي د جنت جنت نه بار بیبي حوا په جده کې راو ورزیدا او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راو 300 کال دا دواړه جداو الله ته التجا وکړه چې سچ وشو خوش اے الله اوس راته د معافی چلو خایا معاف کیږي بس څنګه الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف بشي داوای چې ربنا ظلمنا انفسنا اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړي وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين خدای کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو نه وګرځو دا وظیفه 300 کالو عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کالا بیبی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیان کوي چې غیبه څه مونږ بچو او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګوره بے پروايي ګوره ذکریا علیہ السلام چې
قوم ورپسې شو منډې کړې چې منډې کړې نو یو ونې له وی چې پناه راکا نو ونه په منځ دوه شو او ذکریا علیه السلام پکې ورننه وته بیا یو ځای خدای ورته وی خا زما په موجودګي کې تاونه نه پناه څنګه وغوښته قوم ارکه خدونه د پاس د توی کدي आवाज وکونو کار به خراب شور بنک په دامن زید وځای کو آره تاسو خیالو یوسف علی السلام د خوب په تعبیر ډیر خپه ده یو سړی له د خوب تعبیر کو ورته وی چې کجیل نووتی ته به د بادشاہ خادم ولګي ستا د خوب دا تعبیر دی او که بادشاہ سره ولګي دي نو لږ زما شپارس ورته وک الله ورته فرمایل چې ښا زلیخی چې په کوټو کې بند کړي وي او مان د امداد غوښتنو د تاخانونو ممر وېسته او اوس په جیل کې دي سړی ته وی چې خدای ته بادشاہ ته زما شپارس نو حکم راغی او د یوسف علی السلام قید 12 کال اندازه کوي مونږ خو غرق یو تبایو زمونږ د نجات لار نخکاری ګوره چرته سو پورې چې د قانون تعلق ده نو زمونږ د نجات لار نخکاری دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه ده دا عذاب ده عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذات دی په بندا دې تکیا وکړه نن دې سبب نه بیا به چل کې او یا بست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي تاسو خیال را نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا زما خواخه ده چې هر کلمه معاف کړي استاد بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړه چې ته صاحب دوه ورځې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیہ السلام پته ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې می پوي کچ دی او لوی پیر مقام ډیرو چته او کدا طالبان چې دی دا وظیفه خوري او په جماعتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت هغه ورتل صاحب د هغه سړی مقام اوچته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ول دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپي او دا ول بس ول ما به چې شمدید پوي ول ډیر خطر آزاد شپه د شپې راوتی دي دواړه د پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دروازه ټکولې دا سوکه او وزیر ورته ویس بادشاہ ور سره ده چې جبرائیل علیہ السلام خاول په خیر رااله وساخو خرو عادت څه پوه دو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته عمر راځي وزه جبرائیل علیہ السلام مو خدای وی چې نور اخواری مکوا بس ته او رسول خپل مرتبه تسبیح مسپیال ته لړ کړی دي و مړه دومره لیټ شو زما بیړه تبا شو په وظیفو کولو ویل خان بادشاہ ته ویل پوي شو په کافرم شو ورپسې ورازه اوس جمعه تراغله د طالب دیو بلا کړی د سرشمو د تیلو کتاب ګور دروازه ټکولې ول سو کې ول جبرائیل علیہ السلام خدای وی چې خواري مکه هم د څه بدی ملاکم په خوا د طالبانو باندې غټي غټي کوتک ګرځول ا کوتک ته لاس کړی ول درګه چې ستړي مشي درته وکم او چې دروازې ته راغله بادشاہ او وزیر دواړو منډه کړی دا ول درګه کنه دا جبرائیل دا څه خوار دی چې ما پسې راځي
چې زه تلاړ نو بادشاہ ورته ما دا ومنله چې مقام داغه چا اوچت دی چې چا علم کړی. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام پویو چې هغه بے نیاز دی، داغه خوخه ده چار کله نظر د کرم. انسان خو عاشق دی او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې د منظور نظر شي، نه، د کار دی د دې سره چې دی په در کې ورته پروتي. معشوقې خوخه ده چې کله نظر د کرم پیو. رمضان یو بزرگ تیر شوی دی، هغه وی عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم، عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم، خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي. تبا په در کې ورته پروت دی، باقی دا غیر نظر د کرم کیږي کنه کیږي دې سره ستا کار نشته. لکه رحمان بابا وایي چې ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې، ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې، په هغو سترګو مې وینې وجړلې. محبوب باندې مې چې نظر پریوت، پاغه سترګو می بیا ویني او جړلې، خو ما ته ګوري نه. نو چې د عشق ډېر پتیش کې راغلی دی، نو وایي چې د نیت د اشنایۍ نو سنما، چې د نیت د اشنایۍ نو سنما، نو د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې. چړه نو ما دا سترګې باندې ګنډلې وای چې ما تا تاړو کته. محبوب استا په تصرف کې نه دا خپل خوخه چې تا ته ګوري او کنه ګوري، تبا تمام اسباب د عشق دي آتا مهیا کړی، نور مخکې دا خوخه ده چې تا ته ګوري کنه. عرض داو چې الله محبوب آدم علیہ السلام ته تقاضا کوي چې یا الله اس چل رہا تو ہے کی بس. محبوب نے حکم شو چې توایا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا، ما پخپل ځان پخپل زیاته کړې دي. وان لم تغفر لنا، کتارا تبخنا نکړه، وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو، لنکونن من الخاسرین. ما کار به خراب شي. 300 کال پس، 300 کال پس نن زمونږ د ملک ته وګوره، دا څه ملک دی، دا څه وطن دی چې څنګه مونږ یو داسې را باندې حکومت دی. تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل شو. جنیجو صاحب اعلانو کو چې زبا کراچۍ کې ناشته، الکه ته مولای چې کراچۍ کې کینی او جنازې به د خلکو کې او لمبې ده. بیا د صوبه سرحد نم یو 3 وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کوي راشي. ا د صوبه سرحد وزیران چې کوم تری قسم په خدای کې 3 والا ګونګیان دي په خبره کوي. 3 والا ګونګیان چې وګ دې په داخله کې نه ورننه استم په خبره به پوي نشي. دای غوښتي چې راشي د کراچۍ
جنیجو بیالتا ناس خلق کباب کیږي لګیا ته په دغه سترګو ړوند شې چې دا تپې ګورې په غبرګو کې نه خلق والله کال ابل ورځ د کراچۍ خلق راغلي وای مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه مهاجر او بهاریان ولې مړه کوو او هغوی مونږ ولې مړه کوي والله که راته پته شته خو یو اواز شوی دی چې وحی دا आवाज چا کړي دا چا کړي دا आवाज هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړي دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا ده دا आवाज هغه کړي اوس وزیران بزی او التبه چې د کراچۍ کې د خلکو جوړه کوي دی په جوړ پويږي جوړه په کراچۍ کې کول غواړي دته د قوم مشران پکار دته خبرلوس خلق پکار دي دته زبان دراز خلق پکار دي تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږي ته وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کیږي کنه کیږي یو ورځ دا شرمېدلې حکومت د قوم بچی کباب کوي لګیا دي خپل هم ته سن کیږي خو قوم تعطیل کا کنه تا خدای تباہ کا چې تباشي قوم تعطیل کا چراشي مونږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو کوي تو وګوره چې کیږي کنه کیږي یا لکه افغان حکومت پیشکش کو دا زما د جماعت سی ای ډی والا دا خبره اسې دلته ارتو پړتو ملي قسم صفای ولي کچه د زیولک په د سپیګمو کې ورننه وځي افغان حکومت پیشکش کو ماته ګوري ماته چې زه جنگ بندوم جنگ بندوم ولی بندے بس دا ستاسو ملک دے خپل ملک ترازی ہو دا عام مافای اعلان ہو افغان حکومت نجیب نہ دے کرے روس دا اعلان کرے چې ما جنگ بند ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنگو د کابل حکومت نجیب الله ته شه ده او ګډاګه ناشته او اسی او شی کې نو له خبره د روس وا روس پیشکش کو چې ز شپږ میاشتې به ز جنگ نکوم په دې راز پوي دا کابلیان دې په دې خبره لګزان پوي کی ځکه چې کابلیانو ته هغه ورځ وی چې خدای او قران او دې جوړه ته وګورئ چې دا د پاکستان زدکړې شیطانت کابل ته یو نشي دا دلیم چې څه زدکړه مونږ نه چې دا ګند دلته یو نشي دا چې د خدای په قهر باخته یې التا لکه دا مونږ چې پیاخته څنګه چې راغلی یې خالی او ذهن هغه څه زئی په دې دا خلق ځان پوي روسو چې زه جنگ نکو دلته د افغان مشرانو نن سو ورځونه په جرګي دي څنګه چلو کو څنګه چلو کو څنګه چلو کو څنګه چلو کو غوږ کې دی کله روس دا پیشکش د جنگ بندای پکی شپږ میاشتې بروس درته صبر وکي او شپږ میاشتې کې هم ستا سړی تله او جنگ کولو نو روس به د ټوله دنیا خوله ځان نه واړی هغه چې اعلان وکړو بی بی سی جرمني
چین د دنیا ټول ملکونو خیر مقدم وکړو چې روس ډېر لوی مهرباني وکړه چې د جنگ بندۍ اعلان وکړو په کابل کې نن سوه شپه د چې بي بي سي په لګیا دی ټولو د روس شکریا ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو ستا ډېر لوی مهرباني ځکه چې اول خدا ټول ملکونه لګیاو چې روس ظالم دی کنه روس ظالم دی اوس روس وی چې زه جنگ نه کوم هغه شکریا ادا کړه او دلته نه د امریکای په شیطانت مونږه ټکا ټوکا جاری وساتله شپږ میاشتې پس به قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکې چې نه به د پاکستانی او نه به د ګلستان داسې ګړچ دله درکې روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړوله دنیا چې تاسو ویلي چې په روس لعنت په روس لعنت په روس لعنت دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لوی قوت او دوی نه بندای اورېګه چې درته چلو خیر چې تا ته امریکا را رسی چې ستا ما بیړه تبا کړیو کنه می تبا دې ته سوچو کوي ضیاء الحق صاحب دې ته سوچو کی جنیجو دې ته سوچو کی دا گورنران دې ته سوچو کی چې کده پیشکش تاسو مسترد کړ او پاکستان یو ځل د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا در تر راسي پاکستان به دسه تباہی لکه په ډاکا کې چې امریکا را رسیدا او ډاکا تباہ شوی و د امریکای ویلي چې زما 1 نمبر بیړۍ در روانه ده کنه ویلي په ډاکا کې چې څو وخت کې ستا 1 لک فوج جنگیدل لګیاو او جنرال نیازی ویلي چې زما په لاش به ټینکونه تیریږي تاسو خیال واغی زما په لاش به ټینکونه تیریږي هغه د روس 9 نمبر بیړۍ د امریکای 9 نمبر بیړۍ تور خاور لتلې واو ډاکه مونږ نه کټ داسې مونږ د امریکای غنمو او د اسخا بنینونو او د اسخا جرابو وړاندې کړیو او د امدادونو وړاندې کړیو چې د کابلیانو د برکت زمونږم نه استای غوښتي کابلیانو باندې کراوریږي په مونږ را سسیږي تورشه افغان مهاجرو کې دا زمون خلق چې افسران دي نستای غوسه شوي نستای والله چې زما وس په ورسی او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړای دړای ممنیو باسم والله کدا مليان زپریدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپے لکه ته وزیر یو مولا د 2000 روپو چا وکړو 3 لک روپے دی ورکی او ځینې مليان زمونږ دا جماعت ته دا جماعت چې دا زپکې مونږ کوم وختي راته چاوي لاندې یو دوه کس لګیاوي چې مولا غټته او جماعت یې وړوکې تاسو کې بچاوي دي نماز دې غټ مولا لا غټ جماعت څوک ور کوي غټ جماعت خو هغه مولا لا ور کوي چا د دوی دبلې غږی محمد خان جماعت مال څوک راکړي مال ګمنډي جماعت مال څوک راکړي صدر کې سنیاری جماعت مال څوک راکړي زما چې دغه خلای خدای خبر چې قبر لم دی راکړي نو غټ جماعت مونږ لرا کوي څوک نو خبره ده چې څوک خود لوګي مري دا جماعت راشد دې امام وګوري په دواړو سترګوړون دي دې جماعت لا سړی وظیفه شګای کلی توړي او وخت تیری د دې جماعت سړی وظیفه بیگانه سار طالب یو سی د خزو بچی هغه سړی ټوکړي خوري یعنی سوی مامان خود بیگانه سړی ټوکړي خوري او چا دی خېټه پورې منګي تړي والله چې بنوسی لورونه د خېټو ته درواچو مو کلمې ډيري کم په دې ځمکه باندې دا ملک ستاسو د پلار دی چې چا دل چا وکړي 1 لک روپۍ چا دل روټه وکړه 2 لک روپۍ دا د ملک خزانه ستاده
ایمان پیدا کئی او شرمیدلو ایمان پیدا کئی عربو تا پا میاش کی منڈی وحی لس زلا دا عربو غند ایمان پیدا کئی پا عربو کی یو جماعتو خواهی چی داغی امام دا گریڈ 18 او دا گریڈ 19 افسر نہیں یو امام تمام جماعتوں دا سرکار پا تحویل کی لی دا تمام جماعتوں تنخواہ دا خادمان دی ایئر کنڈیشنی دی پکے قالینی دی پکے محراب کے دروازہ دا امام رانو نوزی دلتا منزور کی او بیا اوزی پکے امام تانا نہیں خبر ہوتا امام نہ نہیں خبر دلتا امام خو نہیں دے مشکی دے من اگر کیوں شہر ایسا امام سے اب گتا پکے ہوا کہ تو بستا دا مری کونا کے گتے زواما دلتا خو امام ہاں سوک چه د دوی مدی و یا په مزو کی دی کچا دومره مووی چې د دوی جامع خیرینی دی اب بیگانه سړی وظیفه دای مذهبي امور دی او دای محکمه اوقاف ته دای حج پالیسی دا او د حج ډولکی بیا شروع حج لا کال پاتې ده داخله اوس نه شروع کی چې د دوی خزل پکې ګټه په بینک کې رہی اوس ولې پیسې داخله 30-36,000 روپے اس نہ داخلے اور حج لبزے کال پس دس ملک دے یا 10 وطن نو پدید افغان مشرانم سو چکی ضیاء الحق صاحب دم پدی سو چکی کہ دا خلق پوئے کا کنی واللہ ضیاء الحق سے پروا دا او کہ 10 شو جازونه تیار ولار دي زیب امریکې ته یا لندن ته خبره زمونږ مونږ به تبان شو زمونږ به بیړي غر کنش نو کټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 او مرایته بوټ او بس نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو خده چې خدای په خیر خیریت روس تبا کی او دا مهاجر خپل وطن تلاش بل طرف ته کوم ورانه جاری او ساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان بدیم بیړه تباہ یو عذاب پکې دام دی چې ما تابل اورز یو سړی وي چې مولانا صاحب تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته ولی دروغ ویلی چاغي ورتراله ورتوي چې راځه چې میلې ته زو د ورتل انی سقیم ز بیمارم حالانکه دې بیمار نو نو ما ورته چې بھئی خبره دادا چې بیماری په دوه قسمه ده یو بیماری د زړه ده او د روح ده او یو بیماری د بدن ده ابراهیم علیہ السلام غرض داو چې میلو لا هغه خلق زی چې په زړه جوړي تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چاپلار مړی یا زوی مړی یا خزه مړی یا لور مړی او تور پسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې تلار شو لار بشي درته په دا خبره خو پوهیږي چې پاغه جوور لګ نه پوهیږي دومره خو پوهیږي چې د اختر په ورځ د سړی پلار مړی او تازه خخ کړي او مرګري ورپسې راشي چې لکه راځه چې میلې لزو نو لار بشي ورته وجه صحیح دسه بیماری بیمار هم نه ولی نزه اب وہی زمانہ نہ یہ ساسی پلار میں مر دے تم آتے ہوئے کہ راځه چې میلی لږ د پیغمبر دړه نوینه ساسی د قوم د بی دینای په وجه پیغمبر خو زمون غوندې نه دی پیغمبر خو نه بیماری 24 غنټه چې هغه د قوم بی دینی او د قوم بغاوت ګور اوس مونږه
منگو دغیو صاحب او تیری بربادی میں ہے، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا کور ران شي نو زما کور جوړ شي، ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي. تا کره مړی شوی دی، ما کره صاحب ما خام روټۍ را روان، الواګانې را روان، د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې کنه جی. ما کور آباد شي، د تختې جوړه ماته ملو شي، د سلوېښتۍ ماته ملو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه، چې ژوندی پاتې خو ماته نه فایده نشته. ستا په مرګ کې زما کور آبادي. مونږ خدا شي او پیغمبر خدا شي نو کنه، پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د سلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي ده. او مونږ هم دې خو نه وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړي، د چا چړه بیماری هغه میلو ته ځي. زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې داغه په مخ کې تاسو بت ته سجده کوئ، نو زه میلو ته تللی شم. نو ماته وی ښه اوس پوه شو. ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه چې زه تا سره خبرې وکړم، او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نشم، تنګوه مې ما. ویل نه دي هسې ځان پوهوم ما چې څو کاله عمر دی دی، کم از کم 55-60 کال عمر مې، چې په 60 کاله کې پوه نه شوې کور دی وران شه، دې نه پس به څه پوهې، دې نه پس به څه پوهې. وزا د دین خبره ده. پلار روان دی ابراهیم علیه السلام ورسره بیبی ده. داغه بادشاہ قانون داو چې کم سړی سره به ښځه ونه به ته اغستا، او چې خور به ورسره نو هغه به ته نه اغستا. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ته وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي ته وویل چې کتانه تپوس وکړه چې د دې څه کېږي، نو ته ورته زه خورې. ولی ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون اخوه. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خورې، شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستې، نو ته ورته وایي چې زما رور دی ادا چل. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سي نو، او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. تاسو 1400 کال رستو پیدا خلق یې، اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې داغه خلقو متعلق یو خبرو کجا هغه او کجا مونږه، کجا داغي ایمان او کجا زمونږ ایمان، زمونږ څه ایمان، داغي ایمان داو چې څه به وې نو سر به کټ کو، او خبر نه بنه رستو کېده. ایمان څو وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں،
सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। आशिकानों का माशुके तो सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। द सर पर के दो गम रात निश्ता ख्वासे न च जमा सर पर के दो सर स्तातूर चरता का गणेश तमोन بیا د پاکستانیانو غوندي پاکستان الله یو خبره مې چاته کړې و خبره داغه برعکس وخته ماته وی چې مولانا صاحب مليانم دروغ وای ما نه ته پوهېږې نه قمقلې مسله دا ده چې الناس علی دین ملوکهم خلق د بادشاہ په مذهبي زمون بادشاہ دروغ جن دی نو کوم دروغ وایو خپکیګه ما مون بادشاہ دروغ تاسو وګورئ لس کال وشو چې دې سړی دا قوم د اسلام په نوم څه په دوکا کې وساتل لس کال بڑی سی را خوشی کړي اوسه په مليانو ملاس وای اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی چې د خلکو رخلې لراوس تاسو له شرم نه درځي شرم بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل رادیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداری منشر کوي کله شرمېدلو تاسو په شرمېږئ پرون د چین لوی راهنما استعفا ولې ورکړه ولې ځکه استعفا ورکړه چالکانو جلوس وسته او هغه اعلان وکړ چې دا زما د تنظیمی امورو د نااهلیت وجوا چې د الکانو جلوس وستو لہذا زه استعفا ورکړم شرمېدل بیا خو پر ریډیو باندې مو وایي چې د چین وزیر یا د چینی او مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین الکانو جلوس وسته دلته په کراچۍ کې په سونو خلق کباب شو غوث علی شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلې کابینه ما تکړه او ما خرم بیا واغست مرکزی کابینه ما تکړه او ما خلق بیا واغست ولې مساتلې د وزیر اعظم شرافت دا دی د دې انسانيت دا دی چې ستا په ملک د یو خدای بندگان او د یو قران او د یو اسلام منون کی خپلو کې او جنگې د دا معنا ده چې دا حکومت نه اهل ده نو دته فورا مستعفی کېده پکار دي فورا تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې علي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په کور کې چې معاصره وشوه فوج ور سره د تمام دنیا امیرو خلق ولراله چې اړرو کچ دا خلق کېمک حضرت عثمان ورته فرمایل چې نه ځان به کېمکم خود قوم په مړای بچری چاړو نه چل ځان په تبرونو او په تورو علال کا فسيكفيكهم الله آیات وی چې د توري گزار په وشو د وینو د مزغو ساز کی په قران ورکړي خزراله چې لاس ونیو بل گزار چې پراغه د خزه ګوتې الته وګرځي ایمان خو دې ته وي قوم کباب کیږي قوم مری پالیسی چل تاله نه درځي قوم راضی ته نشه ساتله
ځکه خو دروغجن یې کړ څه چې وایي دروغ وایي نو د دروغو مزه خو لاندې کړ یو سړی غاټ غاټ برېتې ساتلي چې غاټ غاټ برېتې ساتلي نو خان چر چرته نو وای خان دا زمونږ د غریبو د خدای کور وای دې خدای دې اړه تبا والله چې په دې خانانو ما د خپل مړي قبر نه کنسته چې زدي پرې نه دم خان کې مړی شوی نه چې غریبو په کونه کې لکای منډلی او سه بچا په بلچی پوګه کړی چا به دغه کړی هغه سړی له قبر کني چې استا قبرم کني ولی خان تشراشي داسې دوا کوي خو تاسو یې غلامان 200 کاله د پیرنګي غلامانه ذهنیت د قوم د مزغونه نه دی وته اوس مغه مردار عادت درکې مغه پلیت عادتونه د غلامای درکې تاسو په 40 کاله کې دا تصور نه کوئ چې موږ یو آزاد قوم یو د خدای بندگان خو نه خانانو نوابانو د دې بندگان زبستا د مړي قبر کنم ټیک به بیلچا پوګه کې او ته به مدیرې لځي کته نه زوی بدلېږي وراره بدلېږي ته هم ذکر زبستا قبر کنم او ته به ما قبر نه کني اور دیو خان خزمړه چارته ته تلوي مال نه ولول مال د غریبو جنازو ته چې نشم تل د خان ته بنځه او خان لبا ال جنازې لازم چې بمباری په قبر کولې شو دغه چې دا غټ غټل تراغلی بل ځای کې پلاس ناراضي د شیخ محبوب علی خان په قبر میں تقریر کول مال جاگور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت کل برات تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں دا آغا شیخ محبوب علی خانو چې د پیرنګیانو لوی صاحب نظام مشینری د پلاس میں چلے دلا نمال کل برات تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے دغه لا تلو نو عزیزانو عرض میں داو چې ممکن څه اهلیت پکار مونږ ته دا محسوس کول پکار دي چې زه یو آزاد سړی زه مزدوری کوم محنت کوم ځان لا روټای خپل غټم نو منت باری بستا ولې کوم سلامونه بتا هغه سړی ته سلام کوا چې ثواب یې پکې خدای د پاره تعالی ولی ایمان پیدا کړي دا اورنګزیب بادشاہ رحمان بابا ته وی ته کله کله راځه کنه زما دې دربار هغه ورته سره پاره و کله راځه چې ماته شیرونه بوي هغه ورته زه ویاو ورته نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنگ د زمانی زما غلام دی اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرگے بیدا تخت و تاراج کا ناز پا دے تخت او پا تاج کے واللہ زدیار تصویر پترخ کے گرزو ماں
او د مایو جام می پلاس کی وینو اورنګزیب ز تخپل غلام غنما تب زما جونګړه ترازه زبستا محل ته ناراض ایمان دا پیدا کړ مونږ خو د خدای په خر سیلاب یوړل کی مونږ خو اسلام په شرمونو شرم مونږ د لاس خو د اسلام بیړه تباش دا قرآن با زما د په خدای قسم وی دا قرآن بزولنی او د قیامت پورز بزمون په غاړه کې پرتی پمون باندې بلوي گواه لوی گواه بدا قرآن وی دا الله په مخ کې چې الله دغه خلقو تابعداري کولا او دغه خلقو پوجا پاټ کولو چې کوم خلقو زخپولان دي پېمال ولما کوم خلقو چې زمان نظام په ملک راوسته شو او زور تسپک کارې د مل قانون د پیرنګي نظامو خدا دا پیر صاحب او دا مولا صاحب دا هغه دی دینو دواګو اوس پڅ کی مونږ نه مولا توپ زمونږ دا مولا توپ بداسي لکه مولانا وی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی لیکن زخو غالب ما د پاره بتی زنجیرو نه جوړ شي نو عزیزانو په خدای مې دې قسم وی دغه قران او حدیث به مونږ د پاره زنجیرو نه جوړ او په مړای کې به راتا چول د قیامت تک کړای به په لاسونو کې نه پخپو کې بنئ خذوه فغلوه روینی سی خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه روینی سی او په دې مړای کې ورته زنجیرونه واچو یو راکاږي نو د قیامت قیدیان به په دې مړای کې زنجیره چولې روان کړي دا قران او حدیث به زمونږ د مړای زنجیرونه او مونږ به خدای ته پېښ کړي تاسو په دې خوش فهمای کې مبتلا کېږي چې زه ملایم او تمړ شو او ما در باندې قران وی جو ټر شو چې هغه د جنت تلاړ ستا دا سه ټر شو چې کور دې د غپلار او د نیکو قران دې په قبر کې جنت باندې خبره نشته زما د قران اثر به الکیږي پتا چاول خو دا اثر په ما شوی والکا چې کم دم مانی منله پتا به اثر وکي تاسو راشي شراب په زر 1200 روپۍ چې کم بوتل خرڅيږي په کمزه کې کمزه خرڅيږي ولې یریږي ها په ایمان وي تاسو ته نه ایمان تاسو به ایمان تیر وي چې په جمعات کې رښتیا نشي ویلې لري کوي واخر دعوانا زمون قوم وګور زمینی ولکان وختي پولیس والا یو ولک نیول نو ما خواله راغی غلې و ایجی دمره باندې 400 دی پولیس والا ونی دا سره